اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو ویښ شئ، ځان خبر کړئ. څنګه چې د تاجکستان خاوره د تاجکو برخه ده او څنګه چې د ازبکستان خاوره د ازبکو برخه ده او څنګه چې د نسلا هندیانو، فارسیانو او د نورو قومونو خاوره او برخه معلومه ده، همدارنګ پښتنو یاد ساتئ، ځان خبر کړئ. دامونه تر اباسینه پښتنه خاوره ستاسو د پښتون قوم برخه ده. ویښ شئ پښتنو، ځان خبر کړئ. د علمي دستور په مطابق د پښتنې خاورې په ټولو وسایلو، سرکاري نوکرو، چوکو، دندو او ښوونځو اولنی حق یاد ساتئ، اولنی حق د پښتون قوم دی. ویښ شئ پښتنو، ځان خبر کړئ. په پښتنه خاوره میشته د نورو قومونو خلکو او د هغوی ژبو ته د نړیوال دستور په مطابق یاد ساتئ، د نړیوال دستور په مطابق د پښتو او پښتون د سوري لاندې یاد ساتئ، د پښتو او پښتون د سوري لاندې د ژوند هر قسمه حق حاصل دی. پښتنو ویښ شئ، ځان خبر کړئ. د نړیوال دستور په مطابق تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان هم بېروزګاره وي، یاد ساتئ، تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان هم بېروزګاره وي، تر هغې د پښتنې خاورې په ټولو وسایلو، سرکاري نوکرو او چوکو اولنی حق د پښتنو ځوانانو دی. ویښ شئ پښتنو، ځان خبر کړئ. د نړیوال دستور په مطابق په پښتنه خاوره د پښتو ژبې حق دی چې د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري دفترونو او ښوونځو او میډیا اولنی او لازمي ژبه وي. بنیادي زده کړه به په پښتو ژبه کې لازم وي. د نړیوال دستور په مطابق نورو ژبو ته به بس په نصاب کې د یو ژبې په توګه ځای ورکړی کېږي. خو پښتنو ویښ شئ، نه خو د نړیوال دستور په مطابق په پښتنه خاوره ستاسو حق حاصل دی او نه ستاسو د ژبې حق حاصل دی. ویښ شئ پښتنو، ځان خبر کړئ. نه خو د نړیوال دستور په مطابق د پښتنې خاورې په ټولو وسایلو، سرکاري چوکو او دندو دا خو ستاسو حق حاصل دی او نه د ځوانانو حق حاصل دی. ویښ شئ، تېر ته وګورئ، د خپلې ژبې حق حاصل کړئ. راپاڅئ، د نورو قومونو په شان د خپلې ژبې او خپل حق حاصل کړئ. راپاڅئ، ژوندی دې وي پښتون قوم، ژوندی دې وي ډاکټر خان تحریک، یعنې خپلواک پښتونستان غورځنګ.